السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو محصلینو د صحت په هیله ده چې روغ به وای او کومه ناروغي او کوم ستونزه ونه لرئ او رمضان به مو تر دې دمه ښه پیل کړی وي. دا زموږ سره د رمضان المبارک 14مه ورځ ده چې موږ او تاسو پکې د لینکس لیکچر نمبر 18 یا 13 لیکچر ریکارډ کوو. دا لیکچر کې به موږ او تاسو سوایو انټرمیډیټ لیول کوم ریلیټډ ټاپک دی هغه به کور کوو چې هغه موږ سره پروسس مینجمنټ ده. پروسس مینجمنټ باندې به خبرې کوو. په لینکس کې موږ مینیټرینګ وایو، څنګه د خپل سیستم مینیټرینګ وکړو او همداشان پروسس څنګه کنټرولېږي چې ډېر اهم ټاپک ده. زه به راشم خپل سلایډ شو له بوځم. ملګرو زه کوشش کوم چې ډیپ لاړ نه شم تر څو موږ پراکټیکل ته لاړ شو. هلته بیا نو پروسس مینجمنټ ان سیستم مینیټرینګ ان لینکس دا څه ده؟ Why is understanding what a process in Linux او دې باندې به تاسو پوه شئ چې پروسس مینجمنټ چې ده او د سیستم مانیټرینګ سره کوم کولی شو او د موږ سره ابجیکټیوز دي. تاسو کتلی شئ چې موږ باید د فورګراوند او بیک ګراوند پروسس ترمنځ تفاوت یا فرق وکړو چې مثال دا څه دي. تاسو به په اپریټینګ سیسټم کې ویلي یا فنډامنټ کنه موږ هم دلته مو ویو دې باندې لږ خبرې وکړو خو دلته آیډیا څه ده. همداشان رن منیج پروسس ان د فورګراوند بیکګراوند څنګه کولی شو چې یو پروسس ده یو پروګرام ده هغه پروسس هغه په فورګراوند ته ویسو بیکګراوند پروسس فورګراوند ته او فورګراوند پروسس بیکګراوند ته ویسو دې باندې خبرې کوو. آیډنټیفای ټاپس لینکس کې څو ډوله پروسس لرو او همداشان دا کوم کمانډز چې دي دا به ورسره کور کوو. دلته یو څو کمانډز نیولي کوم سره کیله یو پروسس په څنګه له منځه وړو. موږ یو پروسس رن کړلو یو موږ سره په سیسټم کې داسې پروسس ته چې هغه سی پی یو ډېر یوټیلایز کوي. همداشان رن دی هغه څنګه له منځه وړلی شو نو کیل همداشان 9 به ورسره ولیکو. ځینې کمانډز چې موږ یې پراکټیکل کې هلته کوو. صحیح ده ملګرو. دا موږ سره د ابجیکټیوز برخه لومړنی وایو ملګرو پروسس چې ده. واټ از ا پروسس؟ ا پروسس از ا پروګرام دیټ کرنټلی بینګ ایگزیکیوټډ. ملګرو پروسس چې ده دا هغه پروګرام دی چې په میموري باندې په موجوده وخت کې تاسو یو پروګرام باندې کلیک وکړئ یا یو کمانډ رن کوئ په لینکس کې یا په سیسټم کې هغه که په وینډوز کې ده یا همداشان که په لینکس کې ده که میک او ایس کې ده هر چېرته یو اپریټینګ سیسټم کې چې تاسو یو پروګرام رن کوئ د هغې پروګرام څخه څه جوړېږي یو پروسس جوړېږي یا پروګرام that is currently being executed. کوم چې میموري ته رالوډ کېږي دا هم سره یو پروسس شولو. while a program is simply a set of instruction store in a disk. چې پروګرام چې دی دا یوه مجموعه دی دې تاسو پوهېږئ ملګرو چې دا موږ سره پروګرام چې دی چېرته سټور کېږي دا په هر ډیسک کې سټور وي. کله چې تاسو غواړئ چې هغه رن کړئ هغه چېرته راځي هغه میموري ته راځي چې رن کېږي. نو دلته ګورئ موږ سره د پروګرام او د پروسس ترمنځ توفیر د شدې ترمنځ فرق چی ده. دلته ګورئ پروګرام او پروسس a static set of instruction دا موږ سره static is instruction دی چې دا په هارډ ډیسک نه چېرته په هارډ ډیسک کې سټور وي. خو موږ سره دا کومغه چې دا پروسس او پروګرام ان ایگزیکیوشن کله چې تاسو یو پروګرام رن کړئ دا یو دینه یو پروسس جوړیږي. د پروسس چیرته سټور کېږي دا میموري ته راځي. میموري ته څنګه کېږي رالوډ کېږي. لوډ ان میموري اکټیولی رننګ دا رننګ حالت کې هو پروګرام سره رننګ حالت کې نه وي هغه په هارډ ډیسک کې سټور وي او چې کله تاسو پروګرام باندې کلیک وکړئ هغه رننګ حالت ته چې هغه نه یو پروسس جوړیږي. لکه دلته موږ سره ګورئ ملګرو مثال دا ایلس دا ایلس موږ تاسو ویل یو پروګرام دا یا چې دا یو کمانډ دا یا فایرفاکس ګورئ یا سکرپټ دا تاسو رن کړلو دا چیرته سټور وي هارډ ډیسک کې سټور وي. چې تاسو ته ما یو ورځ د دغې کوم سټوریج هم ښیلو چې ایلس کمانډ چې دا چېرته سټور وي هغه ته لاړو خو ما سره سیسټم کې کار نه کولو هیره د تاسو سیسټم باندې کار کړی وي نو دا موږ سره میموري کې سټور وي هلته. نو کله چې تاسو دا رن کوئ ایلس مو چې پریس کړئ دې نه یو پروسس جوړېږي دې نه لینکس یو پروسس کریټ کوي هغې ته بیا ځان ته آی ډي اساین کوي چې موږ اوس مخته وایو. نو دې نه یو رننګ کوم انسټنس یا بیلګه چې جوړېږي هغې ته بیا یو پروسس ویل کېږي. زه لږ مخته تیز ځم ملګرو چې موږ هلته پراکټیکل ته ولرو. دلته باید تاسو لږ پوه شئ که نه. کمانډ ان پروسس کریشن ان لینکس څنګه کمانډونه یا پروسس په لینکس کې جوړېږي. ان سمپل ټرم any command you give to your Linux system start a new process. کله چې تاسو یو په لینکس کې یو پروګرام هغه خبرې کړې ته ملګرو
یو پروسس یو پروګرام باندې کلیک کوئ یا تاسو یو پروګرام لینکس ټرمینل ته ورکوئ هغې نه لینکس چې کوي یو نوی پروسس ترنه جوړوي. څنګه دا کار کوي ملګرو؟ وین یو ټایپ کمانډ کله چې تاسو په ټرمینل کې چې وکړئ یو کمانډ ټایپ کړئ د شل انټرپریټډ د شل چې دی موږ شل مخته وایو بیا هلته چې باش سکرپټینګ ته لاړ شو اډوانس کې موږ شل هم وایو. د شل چې هغه ده چې تاسو پکې کمانډونه انټر کوئ لکه چې ټرمینل چې راخلاص کړئ کومه توره پرده چې راځي دا موږ سره شیل. دلته چې تاسو یو کمانډ ټایپ کړلو وملیکل چې فایر فاکس یا LS کمانډ دا یو پروګرام ده چې انټر وکړلو د چې شي دا لرډ چې شیل ده د شیل سره انټراکشن کوي هغې سره هغه شیل انټرپریټ کوي. شیل ته وایي چې زه غواړم چې دا رن شي. The system create a new process to execute the command. نو یې نه وروسته شیل چې کوي یا د سیستم دا کوم پروسس چې دا رن کیي دې ته بیا چې کوي اساین مو مخکې وویل چې یونیک پروسس ID ورته اساین کوي چې دې ته PID ویل کیي او دا میمورۍ ته راجي کوي. میمورۍ کې رن شي هلته بیا موږ هلته چې کوو after command finish the process terminate in resource or release. کله چې مثال دا کمانډ یا پروګرام سره کم ته شي پای ته ورسېدل کار ختم شول دې نه وروسته د پروسس سره کم ته ختمیږي او کومه دې ته میموري استعمالوي کوم یوزیج چې ترسره کوي هغه ټول د منځه ځي هغه بیرته خپل خلک ته ځي. بل ملګرو موږ دوه ډوله پروسس لرو چې موږ سره پلینس کې دي. تاسو په اپریټینګ سیسټم کې وینډوز کې هم ویلی چې موږ هلته یو فورګراوند دی یو بیکګراوند پروسس دی. فورګراوند هغه پروسس دی چې تاسو یې currently په سیستم باندې رن کوي لکه دلته لیکل دي foreground process run directly on the terminal screen and often require user input. دا د user input لا ضرورت لري. تاسو به یو input ورکوي هغه به چې کېږي رن کېږي په ټرمینل کې مثال LS یا فایرفاکس دا یا MKDR دا یا مختلف ډوله کمانډ یا سافټویر یا مثال یو سکرپټ رن کوي دا ټول فورګراوند چې په فورګراوند کې یو بیکګراوند دی چې په بیکګراوند کې رن کېږي هغه پروسس چې هغه کوم یوزر هغې سره کوم کار نه لري یا د دغې فورګراوند چې کوم رن شي هغې نه کریټ کېږي چې دغه فورګراوند کې تاسو یو وظیفه رن کړئ دې نه په سلهاوو پروسس جوړېږي. دلته کریکټرسټکس ویل دي چې د فورګراوند characteristic چې دی by default all command run in foreground. ټول کمانډونه چې تاسو رن کوئ د foreground وظیفې دي چې هر کمانډ تاسو په لینکس کې په ټرمینل کې ټایپ کوئ د foreground وظیفې دي. دا عموم کې د یوزر انپوټ لا یا یوزر چې ترسره کوي دا د foreground وظیفې دي. او همداشان دلته while a foreground process is running the terminal black. دلته مهمه خبره ملګرو دغه ده while the foreground process is run the terminal is black managing you cannot run other command in the same terminal until the process finish or terminated. دلته وایي ملګرو چې foreground وظیفې یا کوم کمانډس دي یا کوم دغه پروسس چې تاسو رن کړلو دغه ټرمینل بلاک شي پرفیکټلی تاسو نشئ کولی چې بیا بل پروسس انټل تر هغې چې تاسو دا ختم کړی نه بل پروسس نشي رن کولی. دې ته فورګراوند وظیفې په دا ډول کار ترسره کوي. مثال ما LS ولیکلو LS کمانډ تر هغې ته بل کمانډ نشي انټر کولی چې LS کمانډ خپله وظیفه نه وي ترسره کوي. فایرفاکس ما په ټرمینل کې راخلاص کړلو هلته اوس پراکټیکلي وکړو هلته ما راخلاص کړلو فایرفاکس تر هغې چې تا فایرفاکس بند کړی نه وي دا د فینش کړی نه وي ته بل پروسس په ټرمینل کې نشي رن کولی چې دغې ته څه ویل کېږي فورګراوند دا ټرمینل بلاک کوي او د کریکټرسټکس یا خصوصیات دي چې دا هر کمانډ چې تاسو رن کوئ دا فورګراوند کې راځي. لکه مثال ما دلته لیکلی دی ملګرو جي ایډیټ یو ایډیټر دی. تاسو چې جي ایډیټ په هغه کې ټایپ کړلو هلته په ټرمینل کې جي ایډیټ هلته به تاسو ته جي ایډیټر خلاص شي. نو ایډیټر یو ټیکس ایډیټر دی تاسو پکې ټیکس کولی شئ. نو تر هغې چې تاسو د جي ایډیټ یا نینو کوم ایډیټر دی دا مو بند کړی نه وي تاسو بل کمانډ شی نشئ کولی نشئ خلاصولی یا هغې کې کار نشئ کولی بل پروسس نشئ کریټ کولی تر څو چې دا پروسس هغه کلوز کړی نه وي ځکه ټرمینل تاسو سره بلاک شي هلته. نو اوس به دلته هغه خبره کړې ده لاندې دا تاسو بیا کولی شئ ووایئ. دلته راشم لاندې موږ سره بل شي دي بل موږ سره بیکګراوند پروسس دی ملګرو. بیکګراوند پروسس رن without blacking the terminal in usually do not require user input. دا ملګرو وایي چې
بیک گراوند پروسس هغه پروسس دی چې کوي دا without blocking ټرمینل موږ سره نه بلاک کوي دا په بیک گراوند کې رن وي او کوم د یوزر انپوټ ته ضرورت نه کله چې تاسو سیستم فعال کړئ الته بیک گراوند پروسس رن شي سیستم چلوي صحیح ده یا کوم نورا پروسس ما په مثال په تور نورا پروسس هغه رن کوي ما ls کمانډ رن کړلو دا بیک گراوند دی ls سره یا په سیستم کې نورا کوم پروسس روان دي یا د ls سره نورا پروسس کریټ کیږي چې هغه بیک گراوند ته ځي نو هغه بیک گراوند پروسس کې دی هغه کوم یوزر انپوټ ته ضرورت نه لري او همداشان کوم ټرمینل هم سره بلاک کوي نه هغه په بیک گراوند کې رن وي هغه سیستم کارونه تر سره کوي تاسو کولای شئ چې وکړئ دلته د کومې بیک گراوند پروسس دی هغه فور گراوند ته راوړئ یا کوم فور گراوند پروسس دی هغه بیک گراوند ته ولېږدوئ تر څو په بیک گراوند کې رن وي تاسو ته ټرمینل فری وي چې اوس یې مخته وایو دلته ګورئ لیکلی دی د ټرمینل ریمین اویلیبل فور ادر کمانډ په بیک گراوند پروسس کې تاسو ټرمینل اویلیبل وي فری وي تاسو کولی شئ هر کمانډ چې وکړئ رن کړئ useful for long running tasks or services that do not need direct interaction مطلب کوم لانګ رننګ ټاسک دی غواړئ چې هغه سره رننګ حالات کې پاتې وي هغه تاسو کولی شئ بیک ګراوند ته ولېږدوئ مثال په طور تاسو یو سکریپټ ده دغه د سکریپټ وایو مخته که د ایډیا نه لرئ سکریپټ یو فایل ده چې موږ هغې کې مختلف ډوله چې لیکو کمانډ سیریز لیکو هغه ته به هغه سکریپټ یو ځانګړې وظیفه رن کوي مثال زه ورته وایم داسې سکریپټ ترتیبوم موږ سره سرور ډاون ټایم باید معلوم وي چې په زموږ په ارګنایزیشن کې باید د سرور چې دی د مازدیګر 4 بجې څنګه شي رن شي بخی ملګرو هغه کلوز شي سرور ډاون شي او د ګیز 9 بجې رن شي دا سکریپټ موږ غواړو د څنګه وي رننګ حالت کې دا چې بیک ګراوند ته لګئ یا ځینې پروسس وي چې هغه لانګ مطلب لانګ رننګ حالت کې وي هغه بیا تاسو کولی شئ چې بیک ګراوند ته ویسئ جي ایډیټ دا ګورئ ملګرو دغه موږ سره یو پروسس ده یا یو پروګرام ده جي ایډیټر زه غواړم چې دا رن کړم رن مې کړلو دا اوس موږ سره چیرته ده دا موږ سره په فور ګراوند کې دی ما ته اجازه نه راکوي چې زه یو بل کمانډ تر هغې چې دغه فینش شوی نه که غواړئ چې دغه پروسس چې وکړئ بیک ګراوند ته یې ولېږدوئ صحیح ده دا دی په بیک ګراوند کې رن تاسو اینډ علامه چې کوم کیبورډ کې موږ سره په 7 کې شفټ 1 سے 7 کې راځي دې ته اینډ علامه ویل کېږي دا ورسره وکاروئ هغه کمانډ یا پروګرام سره ولیکئ دا به بیک ګراوند ته لاړ شي دا پروسس صحیح ده ها انټي وایرس کین رننګ ان د بیک ګراوند انټي وایرس ته یا کوم غم رن کړی دی کوم سکیورټي بل فیچر د هغه تاسو سیستم کې رن کړی دی هغه چیرته رن وي په بیک ګراوند کې یا سیستم سروسز لایک کران یا HTTP دی دا موږ سره کوم HTTP سروسز دی کوم سره موږ رن کوو یا SSH دا یا نور سروسز دی هغه موږ سره بیک ګراوند کې رننګ حالت کې مخکې دغه ایډیا تاسو خلی ولرئ چې موږ فور ګراوند او بیک ګراوند وظیفې لرو دې باندې ځان نو فکر چې بیک ګراوند او جاب چې دي هغه چیرته رن وي په بیک ګراوند کې رن وي او نو فور ګراوند موږ سره په ټرمینل کې رن کیږي هغه یوزر لا اجازه نه ورکوي چې وکړي تر هغه چې دا وظیفه یا د کوم پروسس پای ته رسیدلی نه وي ته بل پروسس نشي سٹارټ کولی خو بیک ګراوند موږ سره هغه یوزر ته ټرمینل فری کوي مطلب فری وی اویلیبل وي ته هر څه کولی شئ د بیک ګراوند وظیفې یا پروسس چې دي هغه هم سره کوم انټراپشن یا هغه مداخلات دلته نه رامنځته کوي نو مخکې چې تاسو موږ سره اډوانس لاړ شئ هلته یا ښه پوهېدلی شئ سیده ملګرو ښه د این سیمبل دلته لیکلي دي ملګرو این سیمبل رن د پروسس ان بیک ګراوند allowing you to continue using دا خو موږ وویل این سمبول چې دی تاسو غواړئ یو پروسس بیک ګراوند ته ولېږدوئ تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ دلته لیکلي دي ملګرو کې فیچرز یا ډیفرنس یا چې د فور ګراوند او بیک ګراوند ترمنځ فرق شي دا ټرمینل انټراکشن دا ټرمینل اویلیبیلیټي دا ټایپیکل یوزیج دا دلته فور ګراوند پروسس ریکوایر ټرمینل ان یوزر انپوټ دا موږ سره په ټرمینل کې رن کیږي د دې یو خبره بلاک د ټرمینل او یوزر انپوټ لزر مطلب تاسو به یو کار تر سره کوئ هغه ته به ایلس کې دا یوزر انپوټ د دې کې ضرورت لري دا بغیر له دې نه رن کېدای نشي تاسو کوم وظیفه دا یا یو
چې رن کوي پروسس هغه باید یوزر هم خرن کې هغه کوم پر ډول پروسس وي هغه ته به فورګراوند بلاک د ټرمینل ما مخکې وایي دا ټرمینل من سره بلاک کوي تاسو له اجازه نه درکوي چې بل پروسس رن کړي ځکه تاسو دا پروګرام رننګ خلط کوي انټراکټیو پروګرام دلته لیکل دی رن انډیپندنټلی بیک ګراوند پروسس دا مطلب په خپلواکه توګه چلیږي کوم یوزر ته انپوټ ته ضرورت نه لري په ګراوند کې رننګ وي هغه یوزر سره هیڅ کار نه لري ټرمینل ریمین فری موږ ټرمینل فری تاسو کولی شئ لانګ رننګ اور سرویسز پروګرام کوم چې همیش یا دایمي کوم رننګ په سرویسز یا پروګرام دی هغه هم سره بیک ګراوند کې رننګ تاسو وینډوز کې لرئ هلته ها دلته راځو موږ سره ریکوایر ټرمینل یوزر دا خبره ده که چې راهیسې دي نو پرابلم دا موږ موضوع راغلی ده خو دلته سمري کې چیرې فورګراوند پروسس رن ان د ټرمینل ان نیډ یوزر انپوټ بلاک د ټرمینل دا خبره خو موږ بار بار وکړلې while background process run independently allowing the terminal to remain free for the other task او بیکګراوند پروسس کې موږ سره ټرمینل فری وي او نورو ټاسک یا وظیفې کولی شي هغې رن کړي هغه لپاره د اینډ اپریټر چې دا د چې له خاطر استعمال کوي کله تاسو فورګراوند وظیفې غواړئ بیکګراوند ته ویسئ چې مثال موږ سره د ټرمینل هم پرشي دا د فورګراوند وظیفه د بیکګراوند کې رنګ د لپاره اینډ چې موږ بیا هلته چې کوو هلته پراکټیکلي کوو بل موږ سره ملګرو ټایپس اف پروسس دي سي دا چې څو ډوله پروسس دي سره په سیستم کې جنریټ کیږي یا رامنځته کیږي څو ډوله پروسس دلته موږ هم ټایپس راخستي چې 15 ډوله دي یو آر دی دلته لیکلي in the Linux process classify based on the state activities ګورئ ملګرو د سټیټ لرګانې موږ سره پروسس چې دی بیا 15 ډوله دي چې دلته وایو موږ سره چې هغه څومره مثال د سیسټم په هغه کې تاسو سره کومک کولی شي چې څومره سی پی یو یا ریسورس مصرف کیږي دلته لیکل دي دا باندې تاسو لوستلی شئ دلته مونږ کله چې یو پروسس رن کو یا سیستم کې مونږ ځینې پروسس کمانډ دی هلته کسې یو هلته لیکلي وي آر رننګ مطلب دا کوم پروسس دی چې آر لیکلی و دا پروسس چې دی دا رننګ خلا کیږي او that is currently being executed and the CPU is ready to run دا هغه پروسس دی رننګ چې دا په سی پی یو باندې سره کمتوي ایگزیکیوټ کیږي یا په ریم ته رالوډ شوی پروسس وین ټاپ یا پی اس کمانډ چې تاسو رن کوئ تاسو ته به چې د سټیټس پې آر وښیي چې مثال دا رننګ پروسس وي بلې موږ سره ملګرو سلیپ دی سلیپینګ چې کوم په ایس کریکټر سره خیراري کیږي هلته موږ چې ټاپ کمانډ پریس کو هلته به ایس دی یو پروسس لیکلی نو هغه پروسس سلیپ دی process that are waiting for some event input such as operation and do not require CPU in at the moment ملګرو دلته لیکلی دی چې سلیپ پروسس هغه دی چې هغه سلیپ شوی مطلب هغه ویټینګ کوي یوزر انپوټ لکه چې تاسو یوزر کوم انپوټ ورکوئ هغه اتومات ډول بیا رنګ خلک ته راشي چې بیا موږ سره دوه ډوله سلیپ دي دې نه تېرېږو ملګرو سلیپ دوه ډوله وي انټراپټیبل دي چې هغه په ډي سره خیالی کېږي ان انټراپټیبل او انټراپټیبل دي چې کان بي اویکن بای سیګنل کله چې تاسو یو انپوټ ورکوئ د سیګنال په ترو بیرته راپورته کېږي دا مثال ویټینګ کوي بل ډي دي چې دا کن ناټ ټو بي انټراپټیبل کله چې موږ سره کوم انپوټ آوټپوټ اپریشن هغه پر کمپلیټ شوی نه وي یا د هارډ ډیسک نو هغې پر موږ سره چې نه کېږي دا هغه پروسس نه انټرپټ کېږي چې مخته یې وایو دلته راځو خالي تاسو وپېژنئ چې آر چې ورته لیکلی دا رننګ پروسس دی ایس چې ورته لیکلی دا سلیپ پروسس مطلب یوزر انپوټ لب هغې ته ویټ کوي چې یوزر یو انپوټ ورکوي یو کوم پروسس یو اکټیویټیز ترسره کړي اتومات ډول موږ سره پروسس هم رانغلي بل سټاپ پروسس دی چې په ټي سره خیال کېږي ملګرو چې دا د یو یوزر لخوا سره کند کېږي سټاپ کېږي کله چې تاسو هلته چې پریس کوئ کنټرول زیډ مو پریس کړلو یو پروسس تاسو سره کند کړلو هغه هم سټاپ کړلو چې هغه موږ سره چې کوي اپن یوز فار ډیبګینګ پرپز کله چې تاسو پینګ کمانډ هلته پریس کوئ بیا کنټرول سی پریس کوئ هغه موږ سره هغه چې وي هغه وبخئ کنټرول زیډ نه هلته بیا تاسو سی پریس کوئ مطلب هغه پروسس سټاپ شي
یا تاسو ډیبګینګ کوئ په ټربل شوټینګ کوئ پینګ کوئ هلته بیا کنټرول سی یا په پاس ډبل ډي چې پریس کوئ هلته تاسو نیو پاسورډ تاسو پاسورډ نه ورکړئ بیرته کنټرول سی پریس کوئ هلته سره کمانډ سره کوم څه شي یا پروګرام هغه سټاپ شي چې هغې ته سټاپ پروسس یا هلته سیسټم کې زامبي پروسس دی زامبي پروسس هغه دی چې د دغې کومه چایلډ پروسس وي هغه یې له منځه یا فینش شوی وي خو د دغې کوم هغه چې د انټري دا په پروسس ټیبل یا په پارنټ ټیبل کې سره کوم ته وي هغه موجوده وي دغې په پروسس بلې من سره آر پین ده دا کنزیوم سی پی یو نه مصرف کوي ځان د پروسس کوم پارنټ هغه چې د پروسس هغه یې سره کوم ته وي هغه نه وي فینش شوی خو یوازې د زامبي پروسس مطلب کوم چایلډ پروسس وي هغه مطلب فینش شوی وي خو یوه انټري کوم چې دا د چایلډ پروسس هغه په چیرته وي په پارنټ ټیبل کې یا پارنټ پروسس کوم ټیبل دی په هغې کې موجوده وي خو سی پی یو موږ سره نه مصرف کوي او کوم پروسس چې دی هغه ټیبل دا په انټري په ټیبل کې موجوده وي او د سره یې ډیفالټ پروسس هم ورته ویل کېږي آر پین پروسس هغه پروسس دی چې د کوم پارنټ پروسس له منځه تللی وي او د کوم چایلډ پروسس یې موجود وي چې د آر پین اصل کې ملګرو ویل کېږي یتیم ته اگر چا چې پلار مړ وي دا یتیم پاتې وي دلته مونږ سره آر پین پروسس هغه پروسس دی چې دغه دغې کوم پارنټ چې دی یا پارنټ پروسس هغه یې له منځه تللی وي او کوم چایلډ پروسس یې هغه یې موجود وي سیسټم کې خو لینکس بیا چې کوي هغه هغې ته بیا یو چې کوي یو سیسټم یا انیشیټ کوم غشي دی هغه پروسس دې ته اساین کوي دلته لیکل دی لینکس اساین آر پین پروسس ټو دی انیشیټ اور سیسټم دی دې ته سیسټم لکه مثال تاسو ته یو مثال درکم یو ماشوم دا فرض کوئ هغه مکتب له ځي صحیح د هغې پلار ژوندی ده اوس د هغې پلار څنګه شولو پلار یې حمایه کوي مثال هغه سپورټ کوي هر توان هر مصرف چې کوي پلار ترسره کوي د دې پلار مړ شولو نو اوس دا ماشوم پاتې شولو صحیح ده اوس دا یتیم شولو اوس یتیم هو شولو د دې حمایت به اوس کوي هغې ترۍ کوي که نه یا مثال د هغې نور د کوم کورنۍ فامیل غړي وي نو داسې موږ سره آر پین یتیم چې دی سیسټم کله چې د دې آر پین او کوم پروسس چې دی دغه پارنټ ختم شولو نو سیسټم راځي یا لینکس هغې ته یو بل د سیسټم دا پروسس اساین کوي مطلب د آر پین پروسس دغسې نه پرېږدي چې هغه نو دا به جاري وي کنټینیوسلی چې هغه سیسټم یا د اینیټ کوم هغه چې دا دې ته اساین کوي چې مخته یې وایو خالي کنسپټ آیډیا ولرئ راځو مخته ملګرو چې موږ سره بل چې دی مانیجینګ پروسس ان لینکس دا هم وویل د پروسس ار اکټیویټي انسټنس او پروګرام رننګ ان د سیسټم پروسس هغه د پروګرام اکټیویټیز دي کله تاسو یو پروګرام رن کوئ هغه چېرته رن کېږي هغې نه یو پروسس جوړېږي یو پروګرام efficient process management ensure system stability performance in optimal resource uses efficient process management مؤثر مطلب کوم تاسو چې پروسس منیجمنت ترسره کوئ دا ډېر مؤثر دی د سیسټم لپاره هغې تاسو کولی شئ ښه منیټرنګ ترسره کوئ سیسټم څومره کوم پروسس څومره یوزیج مصرف کوي څومره سی پی یو څومره میموري څومره مهم دا یا دغه سرویسز یا کوم دغه هغه چې دی ته ورته وایي پروسس دغه په سیسټم باندې رن شوی دی آیا دا مهم ده که دا مهم نه ده خو کلوز یې که سټاپ یې که موږ سره سیسټم میموري سی پی یو دغسې مصرف کوي سیسټم باندې لوډ راځي صحیح ده ملګرو نو دلته ډېر مهم دی پروسس منیجمنټ لینکس پرووایډ کمانډز ټو مانیټر پروسس تاسو منیټرنګ کولی شئ پروسس وکړئ هلته ځینې کمانډز دي موږ سره چې کوم پروسس رن ده دلته بیا موږ سره نایس ویلیو راځي او کنټرول پروسس کنټرول کوي موږ سره دا پروسس ښه روان دی کنټرول باید یې کلوز کړو یا ختم له منځه یې ویشو مینیپولیټ پروسس mastering this command is essential for effective system administration دا کمانډونه د لینکس ښه اډمنسټریشن لپاره ډېر مهم دي چې موږ اوس لاندې وایو ټاپ کمانډ دی ملګرو ټاپ کمانډ د څه خاطر استعمال کیږي دا پاورفول یوټیلیټي یا هغه پروګرام دی ان د لینکس that display information about all running process and the system کوم پروسس چې ټول په سیسټم باندې رن وي هغه تاسو ټاپ کمانډ هاي د پی اس کمانډ په شونتي نه ده
Piece which shows a static snapshot. Top provide a dynamic real-time view of system in performance. تاسو سیستم په باره کې کله تاسو ټاپ کمانډ پریس کوي مکمل معلومات درکوي چې کوم پروسس ران دی هغې پروسس آی ډي چې دا نایس ویډیو چې د څومره سی پي یو مصرف کړی دی څومره هغه یې مصرف کړی دی دا د ټاپ کمانډ وظیفه ده کی فیچر چې مخکې وایم ډسپلی رننګ پروسس ویت ډیټیل پی آی ډي ښایي سی پي یو ښایي میموري درته ښایي ولې ټاپ کمانډ استعمالوو useful for system monitoring and performance analysis کله چې تاسو غواړئ سیستم مانیټرینګ ترسره کړئ سیستم کې کوم پروسس رننګ دي هغه کوم سټاپ چې کوم باید د هغې پی آی ډي څومره سی پي یم هغه من سره چک کوي help administrator find process that use too much CPU memory اډمنسټریټر سره یا سیستم اډمن سره دا کومک کوي چې کوم پروسس زیاته میموري مصرف کوي یا زیات لوډ په سیستم باندې راوړي دا پی اس کمانډ یا ټاپ کمانډ په واسطه کولی شي لکه دلته ګورئ ملګرو ما یو سکرین شاټ راهیستی دی چې کله ما ټاپ کمانډ هلته ما سره ټاپ کمانډ مې پرس کړی دی دلته ټرمینل کې تاسو ته ګورئ ملګرو دلته پی آی ډي ښیل دی یوزر کوم یوزر دا پروسس رن کړی دی کوم پروګرام یې رن کړی دی کله یې رن کړی دی کوم وخت باندې هغې میموري ښیي سی پي یو څومره مصرف کړی ده شیر میموري څومره ده هلته ورچوال میموري نایس ویلیو چې نایس ویلیو وایي کله چې مثال یو پروسس نایس ویلیو څومره ده مثال د یو پروسس نایس ویلیو چې 20 وي هغې ته بیا سی پي یو لومړیتوب ورکوي پریارټي ورکوي چې مثال دا پروسس چې دی باید هغه زیات میموري استعمال کړي ځکه چې هغې نایس ویلیو لوی ده دلته تاسو ګورئ ملګرو چې هلته ما سره ډسکرپشن دا بیا تاسو ډیټیل سره ویلی شئ هلته بیا موږ پراکټیکل کې وایو چې فیلډ هلته چې راځي پی آی ډي پروسس آی ډي به وي نایس این چې ده او دلته مکمل ډسکرپشن لیکلی دی لکه موږ سره پی آی ډي راځي د پروسس آی ډي اف ایچ ټاسک هلته یې لیکل ده چې مثال کله یو پروسس رن کوي هغې پی آی ډي د پروسس آی ډي ده د پروسس آی ډي د څه له خاطر استعمالیږي کله چې سیسټم کې یو پروسس رن کېږي سیسټم هغې ته یا لینکس هغې ته یو آی ډي اساین کوي چې مثال دغه آی ډي ما دغې پروسس ته رن کړی که پرتلونکي کې تاسو هغه پروسس له منځه وړئ هغې کې کوم تغیرات راوړئ نو تاسو به چیک کوئ د هغې پروسس نیم به نه لیکئ د هغې آی ډي به لیکئ چې موږ یې مخته وایو این آی چې لیکلي وي دا چې نایس ویلیو اف ټاسک مثال 00 یوه پروسس مثال نایس ویلیو چې دا یو پروسس ته هلته ګورئ دلته مثال په طور د دې فایرفاکس یو پروګرام دا چې ما رن کړی دی دا ټایم ښایي د میموري دومره میموري مصرف کوي او دا شان دومره سی پي یو د شیر میموري ده او همداشان د ریسورس او داشان ورچوال میموري ښایي نایس ویلیو 0 ده مطلب دې ته اوس سی پي یو پریارټي نه ورکوي چې مثال دې ویلیو ځکه چې نایس ویلیو موږ خپله هم ورته سیټ کولی شو چې مثال د دغې سروسز کومه نایس ویلیو چې د هغه 20 ملګرو یا به ماینس 20 وي یا به 0 وي که د کوم هغې ته بیا سی پي دومره پریارټي نه ورکوي مثال ځینې سروسز وي چې هغې ته باید نایس ویلیو باید 20 شي چې سی پي یو هغې له بیا پریارټي ورکوي چې مثال هغې باندې پروسس زر ترسره کوي هغې ته لومړیتوب ورکوي چې موږ مثال په یو سکریپټ ده هغې ته به نایس ویلیو به یې موږ څنګه کوو 20 کوو -20 نه 20 -20 که کړه دلته ګورئ ملګرو چې مثال دغې ته بیخي پرایرټي مه ورکوه مثال دې باندې هېڅ ته پروسس پې ترسره کوي خو دومره اولویت نه ورکوي اولویت به هغه پروسس ته ورکوي سی پي یو په هغې باندې ډېر پروسس ترسره کوي چې هغې نایس ویلیو زیات وي نو راځو مخته دا ډسکرپشن دی هلته لیکل دی موږ سره هر فیلډ چې موږ بیا هلته وایو اګزامپل مثال پی آر پریارټي څومره ده موږ سره کان بي هایسټ تاسو کولی شئ ورته شل کوئ او لویس ورته -20 کوئ 0 1 2 3 داسې پسې تللی شئ چې موږ دلته چینج کړو همداشان دلته لیکل دي ورچوال وي آیا ورچوال میموري څومره استعمالوي همداشان فزیکل میموري مثال څومره استعمالوي دا مخته وایو دا موږ سره شیر میموري ده هلته ګوره ډیر ار 5 ټاسک ډي منه انټرپټیبل سلیپ د رننګ د کوم ډول حالاتو کې ده موږ سره دلته اوس چې لیکل د سټیټس دغه د سلیپینګ حالت کې د فایرفاکس اوس سلیپینګ حالت کې دی چې څنګه یوزر په دې باندې کار ترسره کوي یا د کې کوم انپوټ ترسره کوي دلته به دا رننګ حالت ته لاړ شي اوس ټاپ کمانډ د رننګ حالت کې ده د ټاپ کمانډ چې کله پریس کړو ملګرو نو دا هر 15 سکند بعد
15 سکند آی تھنک دومره بعد دغه ریفریش کیږي دلته مکمل معلومات درکوي چې دا پروسس دومره سی پی یو مصرفوي هلته ټاپ کمانډ ګورئ ملګرو رننګ خلط کوي دا ټول سلیپینګ خلط کوي هلته مخته بیا نور چیرې سلایډز کې دلته پی ایس کمانډ ده سیده ملګرو ټاپ باندې هم پوه شولای چې ټاپ کمانډ مونږ ته هلته ریل انفارمیشن درکوي د لکه تاسو بل من سره پی ایس کمانډ ده چې پروسس سټیټس ښیي تاسو سره اټس سیمیلر ټو ټاسک منیجر تاسو وینډوز کې ټاسک منیجر لیدلی مونږ کله یو وظیفه رن کړو هغه سټاپ کیږي نه یا له منځه نه ځي مونږ ټاسک منیجر ته راځو هغه هلته ګورو یا سټاپ کول یې منځه وړو نو دلته ګورئ که وینډوز کې لکه نن سره ټاسک منیجر چې دی تاسو کنټرول پلس آل ډي هغه ووایئ اسکیپ بټن نو تاسو سره ټاسک منیجر سره کمته راخلاصېږي دلته ډیل نه دی ملګرو دلته اسکیپ بټن ده صحیح ده وینډوز کې په دغه شارټکټ سره چې راخلاصېږي ټاسک منیجر راخلاصېږي لایک د ټاپ کمانډ پی ایس شوز انفارمیشن د ټاپ کمانډ په ترو هم د من سره د رننګ پروسس معلومات مونږ ته ښایي ډیفرنس د ټاپ او پی ایس ترمنځ فرق دا دی ملګرو انلایک ټاپ پی ایس پرووایډ سټیټیک سنیپ چارټس سټیټیک سنیپ چارټ مونږ ته ښایي ملګرو او ټول پروسس مونږ ته درنه راښایي چې مثال یو رن ایټ ریدر دین ریل ټایم ډاینامیک ویو مونږ ته مثال دلته لیکلی دی چې پیس کمانډ دی مونږ ته سټیټیک سنیپ چارټ اف پروسس ایټ د مومنټ یو رن اټ مثال کومې پروسس چې تاسو رن کړي دي هغه درله ښایي او کوم چې دا ټاپ کمانډ چې دا مونږ ته ریل ټایم ډاینامیک ویو ښیي چې مثال څومره سیستم کې څومره وظیفې رن شوي دي هغه ټول تاسو له ښایي هغه ټاپ کمانډ خو د من سره رننګ کی فیچر چې د پی ایس کمانډ شو پروسس آی ډي ښایي انر ښایي چا رن کړی دی کرنټ سټیټس ښایي چې سټاپ ده رننګ ده سلیپ ده زامبي ده الاو فلټرینګ پروسس یوزر کله چې تاسو غواړئ چې د یو یوزر فلټرینګ وکړئ چې مثال کوم یوزر کوم پروسس رن کړی دی تاسو کولی شئ د پی ایس کمانډ په ترو دا وکړئ د ټربل شوټینګ لپاره ډېر اهم دی دلته ګورئ ملګرو چیک آل پروسس دلته کله چې تاسو ووایئ په سیسټم کې هم وویل چې لینکس کې د مولټي یوزر اپریټینګ سیسټم دی موږ مخته لیکچر کې ویل دي نو زیات یوزران رن شوي دي زیاتو یوزرانو زیات وظیفې یا پروسس رن کړي تاسو غواړئ چې د یو سپیسیفیک یوزر چې وکړئ پروسس چیک کړئ مثال دغه یوزر کوم پروسس رن کړی دی نو تاسو به راځئ پی ایس ډاش یو دغه چې آپشن به ورسره کوئ او دلته به ارګیومنټ لیکئ یوزر نیم به لیکئ یوزر به ورته ولیکئ نو تاسو ته به د هغې یوزر اکچوال کوم هغه چې رن کړی دي هغه یوزر کومې پروسس رن کړی هغه به ټول تاسو ته لیست کې وښیي دې سره کوم آپشن چې پی ایس اے یو ایکس ته اے یو ایکس چې مونږ اے معنا آل یوزر فارماټډ شکل کې مونږ ته وښیه دا شو آل پروسس ویت پول ډیټیل تاسو ته د ټاپ په شان تاسو ته مکمل پروسس ښیي او پی ایس ته ای اف چې دا هم تاسو ته په سټینډرډ فل فارماټ کې سره لیست راکوي پی ایس دا هم موږ ویل چې تاسو ته یو یوزر نیم پروسس رن چیک کوئ نو تاسو کولی شئ د پی ایس یو یوزر نیم تاسو یو سپیسیفیک خاص یوزر ور چیک کړئ دا من سره ځینې اډیشنل غدي ملګرو تاسو کولی شئ چې د پروسس آی ډي بای نیم هم تاسو یو پروسس آی ډي پیدا کړئ چې دغې پروسس دغې آی ډي چې ده همداشان دلته ګورئ او دلته پی ایس کریف کا ماته پوسټ افیکس یا مثال اپاچی سرور ده یا نور یا مختلف ډوله مونږ ایډیټر مو رن کړی دی د هغې تاسو چیک کوئ معلومات غواړئ هغې په اړه چې مثال پروسس آی ډي چې ده کله رن شوی دی هغه دلته پی ایس ماینس دلته وایي چې پراکټیکلي کوو سیسټم باندې ما سره لږ لوډ دی ملګرو دا من سره مثال تاسو غواړئ چې د یو پروسس تھریډ وګورئ تاسو کتلی شئ هغلته تھریډ هم شو کوئ ما سره ریکارډ ملګرو ډېر لینتي کېږي نو زه راځم او دې نه تېرېږم کیل کمانډ دا هم مهم ده کله چې یو پروسس رن شوی وي هغه غواړئ له منځه ویشئ کیل وژلو ته وایي نو غواړئ چې هغه څنګه کوئ ویې وژنئ لکه چې شه بم له منځه وړل تاسو به کیل ولیکئ او پی آی ډي پروسس آی ډي د هغې تاسو مې وویل چې کله یو پروسس رن کړي یو پروګرام هغې ته سیسټم
یو پروسس غا ساين کوي پی آی ډي پروسس آی ډي پروسس آی ډي به راواخلئ کله اوس هغه پروسس به له منځه لاړ شي. که غواړئ چې د یو چې وکئ د یو پروسس یا د یو پی آی ډي پیدا کړئ تاسو به چې ټو فایند د پی آی ډي اف پروسس سمپلی ټایپ پی آی ډي اپ وبلیکئ پروسس نیم به ولیکئ. مثال دلته موږ سره ګورئ پی آی ډي فوټوشاپ موږ رن کړی دی پی آی ډي اف فوټوشاپ دې پروسس آی ډي چې دلته ګورئ کیل به ولیکئ او د پی آی ډي به د فوټوشاپ به له منځه لاړ شي لکه تاسو سمپلی کلوز کوئ. ډي اف کمانډ دی چې ډي اف کمانډ موږ ته د هارډ ډیسک په باره کې معلومات ورکوي چې څومره موږ سره هارډ ډیسک سایز پاتې دی څومره معلومات څومره ډي اف دلته ولیکئ. ډي اف تاسو ته چې سمپلی ډي اف ولیکئ تاسو ته بیا هغه هیومن ریډیبل فارم کې نه درکړي. که چېرته غواړئ چې مثال موږ سره هیومن ریډیبل فارم کې وي ډي اف ماینس ایچ دا اپشن ورسره وکړئ چې هیومن ریډیبل فارم کې تاسو مثال دومره 1 GB ځای لرئ دومره مصرف شوی ده دومره ماونټیډ ده ټول بیا تاسو ته ښایي. بل فری کمانډ دی تاسو ته دریم